أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا او یقینا پیدا کړی دی مونږ لجهنم د جهنم د پاره کثیرن ډیر من الجن د پیریانو والانس او د انسانانو نا لهم قلوب دوی لرا زلونه دی لا یفقهون بها چې نه پوهیږي پاغې سره ولهم اعین او دوی لرا داسې سترګې دي لا یبصرون بها چې لیدل نه کوي پاغې سره ولهم آذان او دوی لرا داسې غوږونه دي لا یسمعون بها چې اورېدل نه کوي پاغې سره اولئک کالانعام دا کسان پشان د چارپایانو دي بل هم اضلون بلکې دوی ډیر بیلار دي دا غوینا اولئک هم الغافلون دا کسان هم دوی نا خبر دي د دې آیت د مخکې سره ربط او مناسبت داره چې دغه مولا ولی گمراه شو نو دا په سبب د غفلت داغ سره الله دلائل ورکلی وو نو دا غینه غفلت وکړه نو غفلت دا اولنې سبب دی بیا د دین اورستو پسړی کې انسلاخ او انسلخا منها هغه پیدا شي یعنی د الله د آیاتونو نوزي بیا خلود ال الارض دنیا تمایل شي بیا اتباع الهوا د خواهش او تابعداري بیا تکذیب دا پنځه صفات یو بل پسې دغه سي مرتب دي نو هر کله چې الله دلایل را لګلې دي او انسان ته غوګونه سترګې زلونه ورکلې دي او دته نبی عبرت نالي نو دا لې بدبخت ده ولقد زرعنا لجهنم او خامخا یقینا من پیدا کړی دی د پارا د جهنم کثیرا من الجن ډیر د پیریانو والانس او د انسانانو نا سوال داره چې بندگانو دا خو عبادت لپاره دي سورۃ زاریات شپږو 50 نمبر آیت مبارکه کې ویا ولقد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله رب العزت وی مان دي پیدا کړي پیریان انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي نو پیریان او انسانان دا خود عبادت د لپاره پیدا دي او دلته دی آیت مبارکه کې ویا چې ډیر د دوی نه جهنم ل پیدا دي
نو علماء ویا مفسرین ویا لجهنم کې لام د پاره د عاقبت ده، یعنی عاقبت داشي چې جهنم ته ورسیږي کله چې دوی د خپل رب بندګي ونه کې کمله چې پیدا یا زکلوي ما کټو د دې لپاره جوړوي چې خلکو پای کې سملي کې نه پکې میزو د دې لپاره جوړوي چې خلکو پای باندې روټي خوري چې پس کې یا په سامان دي او کله چې کټو د سملاستلو کار پرې دي میزو هغه کار هغه پرې دي نو بیا خلک ماترامات کی اور پسې ور پسې کې نو انسان عبادت لپیدا ده او چې عبادت نه کوي نو عاقبت بیا داشي چې الله اورته وغورځي او دا مطلب نه ده او دا مطلب نه ده چې اول نه الله جهنم لا پیدا کړی دی عبادت کوي او کنا نجنا نو دلته کې کثیر من الجن والانس ینه ډېر خلکو عاقبت اغا جهنم اغا جوړ شي د ډېرو خلکو عاقبت اغا جهنم اغا جوړ شي لهم قلوب د دوی زلون دی لا يفقهون بها پاغین پوهیږي علماء ویا لا يتدبرون فی آیات الله د الله پیاتونو کې پاغی سرا سوچ نه کیا شیخ سرپراز خان صفدر صاحب لیکلی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو منځ کې مانځتا چې تاسو په حالت د نشه کې حتا تعلموا ما تقولون تر دې پورې چې تاسو پوهیږئ په هغه څه باندې چې تاسو وایي نو هغه وایي ګوره هغه ټیم کې هغه نشه د شرابو وه نن سبا نشه دا د غفلت ده یو سړی به شپېته کاله به مونځ کې او د مونځو په ترجمه باندې نه پوهېږي چې زه په دې مونځ کې څه وایم د دې وجې نه داسې مونځ نه قبلېږي علما وایي ولې حتی تعلموا ما تقولون انسان په دې نه پوهېږي او وجه د دې دا د مانځه کې و ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله مونږ خالص ته عبادت کوو او خالص ته نه امداد غواړو او بیا ویره جی دا چیلې دا می منلې ده دا بابا باسه له بوزوال ته کې بیا لال کو چې من جوارانه وخوري نو تا دا نه ویل چې یاره خالص د الله عبادت وکوه نو نظر عبادت نه دی دا خو عبادت دی او تا ویلی و مانځه کې و ایاک نستعین خاصتانه به امداد غواړو په ټولو کارونو کې او چې خپه دې وښویږي یو له ځوانه را مدد شي یا پیره بابا را ورسېږي نو ظالمه ته چې مونځ کې سوی پایې باندې نه پوهېږي د دې وجې نه دا د غفلت ماده دا د ځان نه لرې کول پکار دي مانځه ترجمه یادول پکار دي دا نه چې بس صرف راضي او تکبیر الله نه پوت نشي یوازې په تکبیر الله پوت کېدل نه چې مونځ کې سوی چې په هغې خو هم پوهېږي که نه وایي خلکو ته که نه څوک ځان پوهه کوي په دې باندې نه جناه لهم قلوب د دوی زلونه دي لا يفقهون بها پاغي نه پوهېږي لا يتدبرون فی آیات الله د الله په آیاتونو کې پای کې سوچ نه کوي
د الله په آیاتونو کې به څنګه سوچ وکړي دی په قرآن پوهېږي نه ولهم عیون او د دوی سترګې دي لا یبصرون بها چې لیدل نه کوي په هغې باندې والوګان خوینې ټیپر خوینې ارسوینې خو څنګه لیدل نه کوي لا یبصرون بها ای ادلت التوحید د توحید دلایل ته نه ګوري د الله یووالي ته نه ګوري ولهم آذان لا يسمعون بها د دوی لپاره غوږونه دي لا يسمعون بها اورېدل نه کوي په هغې باندې قرآني آیاتونه نه اوري قرآني آیاتونه نه اوري کائناتو ته هم نه ګوري دلته به قرآن در شروع شي بعضې صاحبان به په نفلونو باندې ورشي نفلونو له به زور ورکي هلکه د الله بنده دا نفلونه د بل وخت کې کېږي قرآن ته کښېنه چې په څه ټکي باندې پوه شي دا نه چې نفلونو کې ثواب نشته نفلونو کې ثواب شته خو دې کار کې چې کوم ثواب دی نو دومره په دغې نفلونو کې نشته دی چې ته نفلونو تنخته یې لا يسمعون بها قرآني آیاتونه نه اوري قرآن نه اوري بس دنیا کې چې مسلمانان د قرآن سره څومره ظلم کوي دومره ظلم هغه کافر نه کوي مسلمان سره د دې خبرې وخت نشته چې قرآن واوري نه کافر نه به موږ څنګه ګیله وکړو تارې ده بس تلوار بېدای چې او که ګانې بجانې شروع شراشه کو نو بیا به معززین او معتبر خلک هغې به ورته اول کرسو کې ناستي دمتوب ته به اول معززین او معتبر بیا به دا نه وایي چې زه پر سپینه ږیره ورغلی یم هلکه شرمېږم به نه چې دې ډمتوب ته زه ناست یم الله او قرآن ته به دې باندې ورته ځان بدې ښکاره کېږي چې دی زه قرآن ته کښېني الله اولئک کالانعام دا کسان په شان د څاروو دي بل هم اضل بلکې دوی ډېر زیاتو ګمراه دي ګوره د څاروو نم زیاتو ګمراهۍ ورته ویله ګوره څاروی چې کوم مقصد له پیدا دی هغه خپل مقصد پیژني او ته د ډنګر نه بدتر نه ته الله پیدا کړی عبادت د پاره او ته الله ته مخ نه کې اخر څاروی په دې باندې ځان هلاکت ته نه غورځوي که مقصد د پاره چې پیدا دی هغه مقصد کوي او ته چې کوم مقصد له پیدای نو هغه نه کې اولئک هم الغافلون دا کسان دوی نه خبره دي قرآن کریم کې دا ټکي ډیر ذکر کوي ځکه غفلت دا ډیره اولیه بیماری ده کفر شرک څومره فسادونه چې پیدا کېږي نو دا د غفلت نه پیدا کېږي نو سوال پیدا شو چې هر کله غفلت دومره بد شی دی نو دا به په څه باندې مونږ زایله کوو دا غفلت به په څه باندې زایله کېږي په څه به ختمیږي نو دې بل آیت کې وایي ولله الاسماء الحسنى دا غفلت په دې باندې ختمیږي خاصو د الله لپاره نومونه دي الحسنى ډېر ښکلي فدعوه بها راوبلې هغه په دې نومونو سره وذروا الذین پرېږده کسان یلحدون فی اسمائه چې کوږوالی کوي په نومونو د الله کې سیجزون زر دی چې جزا به ورکړلی شي ما کانو یعملون دا هغه څه چې دوی ورله عمل کول ما کانو یعملون د دې آیت د مخکې سره ربط او مناسبت سره په دې آیت کې په دې دوو آیاتونو کې د غفلت نه د بهر ته د وتلو اسبابو په دې آیت کې د غفلت نه د وتلو اسبابو هغه ښودلي دي اول نمبر ولله الاسماء الحسنى یعنی د الله
نا داغو پاس ماو صفات و افعال سرا دعا کول دی یو دویم وممن خلقنا امتنا الدعوة الى الله یعنی حق بیان ولا حق بیان ہوا دریم التفکر پی شخصیت رسول الفضا د نبی علیہ السلام و شخصیت کی فکر کولا د الله د پیغمبر معجزات کی سوچ او فکر کولا د نبی علیہ السلام شان پی جاندلو سرا انسانو د غفلت نوزی ومن خلق د پیغمبر د شان نه خبر نیو چې د پیغمبر شان سره سلورم نمبر التدبر فی الکون کائناتو کی سوچ وکا او پینزم التدبر فی الموت پا مر کی سوچ وکا دا سوچ وکا چکی دیشی چی زما د مرگو نیٹا آغا نزدی شوی وان عصا یکونا قد اقتربا اجلهم شپگم استحضار یوم القیامہ د قیامت و استحضار اغیتا متوجہ کی دلا یسألونکا عن الساعت وللہ الاسماء الحسنى خاصو د الله د پارا نمونه دی ډیر کولی د الله نمونه او صفاتونو ته دیتا حسنا ولی ویا مفسرین ویا لانها دالة على صفات وليست على من محضا زکه جدا په صفاتونو باندې دلالت کوي او خالصو نمونه نه دی تر بندگانو نمونه نه دي چې صرف د بنده نوم دی نه دا په صفاتو باندې دلیل دی ګور الله ته رحمان وایو نو دا د الله نوم دی او پرشتیا باندې په الله کې رحم شته دی او بعد خلق هغه یې رحمان بابا ویلی دي دا غلط دي ډیر مولیان دا وایو رحمان دا الله نه ما سوا بل چاته ویل دا ټیک نه دی امام قرطبي وایي بل وجه دا چې د دې معنی ډېرې مزیدارې دي الله معنی ډېرې مزیدارې دي ګوره د الله صفت د العلیم مطلب دا دی د الله د پاره ټولو علمونه دي یعنی علم محیط دے پاریو شبانے د دې آیت نه معلومیږي دا چې د دې آیت نه معلومیږي دا چې اول د الله نومونه وي او بیا ورستو د الله نه کوم دعا غواړي هغه دعا به الله قبول یا موږ نه سو کو زی په غواړي یې رجی سو دی پراکا پلان کې حاجت هم دې ضرورت هم دې نو زه ورته وایم د الله ښایسته نومونه ویل اسماء حسنا ویل بیا د هغې نه وروستو درود ویلو د الله پیغمبر باندې بیا دعا غواړه او ورسره دا وکړه چې کله اذان وشي لا جمع نه شوي اقامت نه شوی نبی علیہ السلام فرمایلی دغه ټیم کې دعا الله قبل یا بل ور سره دایوزه کا حدیث کې راځي چې مور او پلار د بچی د پاره کوم دعا غواړي الله یې قبلې نو ګوره اول د الله نومونه وایا بیا د الله پیغمبر باندې درود وایا بیا د اذان نورستو د اریو اذان نورستو او د جمع د ودرېدو نه مخکې بچی د پاره دعا غواړي چې دا قبلېږي او کنه قبلېږي ومن خلق بس سپی جاندلی ندین فدعوه بها یو معنی دادا سموه بها یعنی اغا نمون اللہ تکیگ دیا او اغا ورطا یاد ویا کمو چه اللہ زان دا پاری خود دی او قرآن کی راغلی حدیثو کی دا اللہ کم نمون راغلی
فدعوه بها. او دویمو مطلب دار اعبدوه بها، په دغه صفاتو بندگی وکي، یعنی داغي ورد کوي او دا د الله د نومونو بندگی دا. درېما فدعوه بها، حاجتونه غواړي داغي په وسیله باندې، د الله نومونه وایا داغي په وسیله باندې د الله نه سوال وکا. وذروا الذين پرېږده کسان یلحدون فی اسمائه چې کوږوالی کوي په نومونو د الله کې. الحاد په حقیقت کې مایله کول د دې نومونو دي، د دې دو حقایقونه. د الله په نومونو کې الحاد په ډیرو طریقو سره دی. یو دا بأن يسمى بها من لا يستحقها، دا الله نومونه مخلوق ته ورکول، لکه مشرکان براله کېدل خپلو معبودانو ته به الها ویل، نو دا د الله په نومونو کې هغه کوږوالی دی. دویمه باطلاق اسم الله علی الغیر، دا الله نومو بل چا باندې کې ښودله، لکه مخکې ما ویل خلکو یرا عبدالرحمن نه رحمان بابا ویلی دی، نه بابا عبدالرحمن ویلی دی، دا سوایا. او دریم دا تسمیت الله بشیء لم یسمى به نفسه، الله تا داسې نومونه ښودلو چې هغه د ځان دپاره نه یې ښودلې. څلورم دا الله نومونه بدلوله، نور نومونه هغه تینا جوړوله، لکه ګوره د الله نه لات، د الله نه وی لات، او د عزیز نه وی عزا، او د منان نه مناتو هغه جوړ کړي وو. او نور علماء په دې باندې تفصیل او وضاحت کړي دي. او تفسیر خازن کې ویا والمراد حسن مراعات الادب، د دین مراد دا ده چې د الله د نومونو ښایسته رعایت او ادب وکړي شي، بیا ادبي ونکړي شي د الله د نومونو. الله حدیث کې راځي، امام بخاری حدیث ذکر کړی دی چې د الله 99 نومونه دي، څوک چې د آیات کې نو دا با جنت ته داخليږي. خدا مطلب دی چې د الله نومونه یادول، داغي مطابق خپل عقیده جوړول، عقیده داغي مطابق جوړول، داغي په وسیله باندې دعا کول، نو د بعد جنت مستحق هغه بګرځي. سيجزون ناظر دی چې جزا به ورکړي شي ما كانوا يعملون، داغه سوچ دی ول عمل کول. وممن خلقنا امه يهدون بالحق، او دا هغه چا نه چې موږ پیدا کړی دی یو ډله یهدون بالحق، بیان کوي د حق، وبه یعدلون، په دې باندې فیصله کوي، وبه یعدلون. ولقد زرعنا لجهنم، او خامخا یقینا پیدا کړی دی لپاره د جهنم کثیران ډیر، من الجن د پیریان والانس د انسانانو نه، لهم قلوب د زلون دی لا يفقهون بها پاغي نه پوهیږي، ولهم عيون د دوی سترګې دی لا يبصرون بها لیدل کې باغې باندې، ولهم آذان او د دې لپاره غوږونه دي لا يسمعون بها اوریدل کې باغې باندې، اولئک اکل نعم، دغه کسان پشان د سارو دي، بل هم اضل، بلکې دی ډیر زیات گمراه دي، اولئک هم الغافلون، دغه کسان دوی نه خبر دي. ولله الاسماء الحسنى،
ها د الله لپاره نومونه دي ډېر ښکلي فدعوه بها راوبلئ هغه په دې نومونو سره وذروا الذین پرېږده هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې کوږوالی کوي په نومونو د الله کې سیجزون زر دې جزا به ورکړلی شي ما کانو یعملون د هغه څه چې دي والله عمل کول وممن خلقنا امة او د هغه چا نه چې موږ پیدا کړی د یو ډله یهدون بالحق بیان کوي د حق وبه یعدلون په دې باندې فیصله کوي اللهم قونا فرزاق واجرنا من خزي